په خواجه عبدالله انصاري ښوونځي کې د تشبث موسسې په ملتیا د زده کوونکو په لاس جوړ شوي توکي نندارې ته وړاندې شول. په دغه نندارتون کې د کابل ښار د پوهنې رئیس له تشبث موسسې څخه مننه وکړه چې د پوهې په برخه کې خدمت کړي. از مؤسسه نماینده مؤسسه تعلیمی و تربیتی تشبث هم تشکری میکنیم که چنین پروگرام‌ها را به راه انداخته و شاگردای ما و شما را تشویق میکنند. وقتتان زیاد نمیگیرم، مختصرا معنای حدیث مبارک بریتان عرض می نمایم. حدیث مبارک ترجمهش اینمی است: خداوند جل جلاله به حبیب خود فرموده با توسل جبریل علیه السلام کسی که مویهای خود سپید کرد در اسلام، ما شاب لعبد فی الاسلام شیبة الا و انی استحییت منه ان اعذبه بالنار. خداوند جل جلاله می فرماید این مسلمانه که مویهای خود در اسلام سپید کرده، وقتی که فوت میکنه برای من حیا میآید از مویهای سپید و مبارک اینمی مسلمان که آن را ان اعذبه بالنار، که او را معذب سازم با آتش جهنم. اینمی زیاد کلان اعزاز است برای استادای ما. الحمدلله برای همه مسلمان ها، خاص کر برای استادای معزز که اینجا تشریف داره. ما و شما الحمدلله مویهای خود در اسلام و در بغل مسلمانان در خدمت مسلمانان سپید کردیم. په داس حال کې چې د نندارتون کې د زده کوونکو په لاس جوړ شوي توکو په ګډون ګڼ شمېر نور توکي هم نندارې ته وړاندې شوي. د یادې مؤسسې مسؤلین وایي په هیواد کې مو خورا ډېر استعدادونه شتون لري چې باید ورته پاملرنه وشي. و در مورد استعداد که خداوند لطف کرده برای هر انسان، خداوند استعداد را داده، اما در بس اوقات استعداد نهفته میمانه و برای تحریک استعداد، محرک استعداد همچون برنامه ها ضرورت است. ما از موسسه تعلیمی و تربیتی تشبث زمینه سازی میکنیم. اصل کار را شما جوانا با کار گرفتن استعداد خود انجام می دهید. زمینه سازی از لحاظ از این که ما بتانیم با پای خود استاد شویم، ما بتانیم ابتکار کنیم، ما بتانیم نوآوری کنیم، ما بتانیم از احتیاج خلاص شویم. تکرار نشود. ما با انسان‌هایی که ابتکار کردن، انسان‌هایی که یک نوآوری کردن هیچ تفاوتی نداریم و امروز در جهان بام پیشرفت هر چیزی را که می‌بینین این ساخته انسان است با اساس استعدادی که خداوند برشان لطف کرده. بناهن با کار بردن استعداد به خاطر خودکفایی اقتصادی اجتماعی تایی که ما بتانیم خود را حمایه کنیم، فامیل خود را حمایه کنیم، وطن و هموطنان خود را حمایه بکنیم و مصدر خدمت شویم. آن در این است که ما از این فرصت استفاده کنیم و این فرصت را از دست ندهیم. ما با می خلاصه میکنیم که استعدادتان قابل قدر است. ورته وخت د یاد ښوونځي زده کوونکي وایي هڅه کړي چې ورته نور توکي هم جوړ کړي. دوی له هیوادوالو غواړي چې دوی هم د نویو توکو جوړولو ته پام وکړي ترڅو د هیواد ویاړ وګرځي. یک تن از شاگردان لیسه خواجه عبدالله انصاری هستم و ما یک بایسکل را در مدت 1 ماه و 5 روز جور کردیم با همکاری برادرم و قیمت این بایسکل 31000 افغانی قیمت داره. این از چوب 4 مغز جور شده. دیگه جوانا هم است کوشش کنند تا یک راه کامیابی را به دست بیاورند و دیگر کارهای نوآوری دیگر هم کنند. نام رحمان الله د خواجه عبدالله انصاری از زده کوونکی دا توا یا سرکی د گاز
دا پخوا به راتلې له ایرانه له پاکستانه دلته واردې دی. اوس شکر موږ خپله وتوانېدو چې دا خپله موږ جوړه کړه. دا ریخ ده، خپله هارمونیا ده، هارمونیا ده او د ناسوز رنګ هم پرې والی. دا یو دغه برنل دا له پاکستانه واردوو او دا انشاءالله په نږدې وخت کې دا به هم جوړ کړو. تشبث موسسه چې د افغانستان په کچه د علمي پوهې په برخه کې خدمت کوي، مسؤلین یې وایي هڅه کړي تر څو ټولنې ته داسې ځوانان وړاندې کړي چې د هیواد او هیوادوالو د خدمت جوګه شي.